د بده مرغه نن سبا په سوشل میډیا کې لر و بر پښتانه افغانان یو بل ته ډېر بد رد وایي. څوک د جمهوریت دعوې کوي، څوک د امارات د طالبانو دعوې کوي او څوک د پی ټی ایم دعوې کوي. تاسې یقین وکړئ چې خپله د جمهوریت چې اصلي جمهوریتیان وي هغه دومره سخت دریځه نه وي څومره چې دغه فالوور او د بعضې اشخاص په دې سوشل میډیا راځي او سختې خبرې کوي. تاسې به لیدلي چې د اشرف غني صاحب په وخت کې اشرف غني صاحب به د سولې خبرې کولې، مګر په دې میډیا باندې بیا بعضې اشخاص راتله چې موږ تعلیم نه منو، باید دا بمبار شي او بالکل دا د منځه لاړ شي. اوس چې طالبان راغلي دي، بعض د طالبانو په نمایندګۍ دلته چې په سوشل میډیا کې دا خبرې کوي چې موږ په زور دا دغه نیولی دا حکومت، که خړې سترګو باندې راځئ راشئ دې دولت ته، موږ تاسو ته هېڅ شی نه درکوو. یقین وکړئ خپله اصلي طالبان که دا فکر او دا سوچ ولري او همداسې جمهوریت والا پی ټي ایم والا هم همدغه نظریه ده. هغه وایي باید موږ د مینې پیغام ورکړو، د منطق د دلیل د لارې خپل مبارزه په مخ کړو، تر دې پورې چې منظور پښتون دا هم وایي چې ګلخان ته ګلخان هم وویوه. مګر هم تاسې وګورئ چې د پی ټي ایم په چې دعوې کوي بعضې اشخاص له ټول نه ښیم، هغه دلته راځي وروره کنځلې کوي، بدې ردې وایي، وروره د پی ټي ایم نوم شرموي. بعضې اشخاص چې د طالبانو نمایندګي ته د طالبانو نوم هم شرموي، هغې ته نسخان رسوي، پیدا ورته نه رسوي. او همداسې چې د جمهوریت دعوې کوي یا جمهوریتیان چې ځان دلته په سوشل میډیا کې د هغې نمایندګان ګڼي، هغه یقین وکړه چې د جمهوریت او د اشرف غني صاحب او د هغې د ملي اردو والا عسکرو نوم بدناموي او هغې ته د پیادې په ځای باندې ضرر رسوي. نو خدای ته وګورئ، هر سړی په خپل ځای پرېږدئ. که څوک جمهوریت سپورټ کوي نوشي جانې شه، که څوک امارات طالبان سپورټ کوي نوشي جانې شه، څوک پی ټي ایم سپورټ کوي، منظور پښتون سپورټ کوي نوشي جانې شه. په دلیل په منطق باندې مبارزه وکړئ، په کنځلې مه کوئ، یو بل ته قناعت ورکړئ. دا نه کېږي چې سل په سلو کې ما سره ټول هم نظر شي او هم فکر شي. په یو کور کې 5 بچي دي او سړي با زامن هغه ټول په یو فکر په یو سوچ باندې نه وي. په دې برطانیه کې 2 ورونه یقین وکړه د دواړه د یو بل په مقابل کې ولاړو په انتخاباتو کې. لږ د دنیا نه زده کوئ، لږ په سیاست ځان پوه کړئ، لږ په دلیل په منطق ځان پوه کړئ. خدای ته وګورئ، والله چې تاسې هم جمهوریت وشرمو د بعضې اشخاصو، هم قسم په خدای دی چې طالبان امارات وشرمو، هم قسم په خدای دی چې د بعضې اشخاصو پی ټي ایم وشرمو. موږ ټول درد او غم یو دی، دشمن هم یو دی، او د دې بد ردو او د دې دشمنۍ پیدا چې ده زموږ دشمنانو ته رسېږي. خدای ته وګورئ، بد رد مه یوئ، اتفاق اتحاد ته کار وکړئ، په خپل ځي اوسئ، مګر په دلیل په منطق کې یو بل ته دغه ورکړئ. منفي تبلیغات په ځون مه کوئ او مه د ځانه خبرې جوړوئ او مه دلته کنځلې بدې ردې خپلو مشرانو ته وي. دا ټول زموږ مشران دي چې څومره دي، که جمهوریت والا دي، که امارات والا دي، که پی ټي ایم والا دي، ټول افغانان.